د داستاني ادب د نامتو لیکوال شاعر او ژورنالیست استاد سعدالدین شپون جنازه چې د تیرې جمعې پوره د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ اړوند د سرکانو په سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. نن د وږي په 9 مې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د ولایت مقام به همکاري د اطلاعات او فرهنګ ادارې لوري د فاتحې مراسم تر سره شول. د فاتحې په مراسمو کې د ننګرهار سرپرست والي او امنیه قومندان سربیره د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس بریالي ارسلای د دې ولایت د ملکی او نظامی ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو، گذر وکیلانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، مدني فعالانو او ګڼ شمېر نور ګډون کړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ صمیم ویل استاد سعدالدین شپون د هیواد وتل نامتو شاعر، لیکوال او ژورنالیست وو چې د ننګرهار ولایت د خوګیاڼو د شیرزاد ولسوالۍ اصلي استوګن وو. ځکه د کابل سربیره په ننګرهار ولایت کې هم د فاتحې مراسم تر سره کړل. د ولایت سرپرست او ننګرهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی ویل د داستاني ادب نامتو لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد سعدالدین شپون د خپل ژوند په اوږدو کې هیواد سره د مینې له امله په خپله برخه کې ولسونو ته نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي. او دا زموږ فرض ده چې موږ د خپلې ټولنې د داسې ملي شخصیتونو د داسې په قلم او علم سمبال شخصیتونو د تل دپاره دومره یادونه وکړو چې هغه نسل په نسل پاتې شي. هغه د خبرو پر مهال ارواخات شپون ته د پیردو جنت کورنۍ غړو، خپلوانو او د هغه مینوالو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړل او هیله یې وښوده چې ځوان لیکوالان، ژورنالیستان او نور به د استاد شپون لاره تعقیب کړي. د فاتحې په مراسمو کې استاد نجیب الله منلی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت صلاحکار دلاور نظرزي د خپل خبرو پر مهال ویل پریکړه شوې وه چې استاد سعدالدین شپون په خپله پلرنۍ هدیره کې شیرزاد ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شي، خو د مرحوم د وصیت له مخې لغمان ولایت په سرخانو کې خاورو ته وسپارل شو. دوی زیاته کړه ډېر ژر به په ننګرهار کې د ارواخات د ژوند او فن په اړه علمي سیمینار هم جوړ کړي. چې استاد شپون د پښتو ژبې او ادب لپاره دومره څه کړي دي، د افغانستان د ادبیاتو لپاره، د افغانستان د فرهنګ د زراولو لپاره دومره څه کړي دي، او خصوصا د جهاد په کلونو کې د افغانستان د ازادۍ غږ دومره په لوړ غږ باندې منعکس کړی دی چې د ټول افغانستان سره تړاو نیسي. د ولایتي شورا غړي اجمل عمر د ارواخات شپون د کورنۍ او خوګیاڼو ولسونو په استازیتوب د ټولو هغه مسؤلینو څخه مننه وکړه چې د ارواخات شپون د فاتحې مراسمې تنظیم او پکې ګډون وکړ. د دې مراسمو په ترڅ کې د فاتحې ګډونوالو ارواخات سعدالدین شپون ته د پیردو جنت او کورنۍ غړو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړل.